دا د ډېر اسماعیل خان له ګڼې ګوڼې ډک ښار څخه یوازې 15 کیلومتره لرې وریا شمال لویدیځ د افغان کډوالو پڼ غولی دی چې پکې د خاورو جوړ کورونه او خونې دي. کډوال وایي چې د کله په حکومتي کچه د غیر رجسټرډ افغانانو د ایستلو پرېکړه شوې په دوی کې هم ویره او بېباوري رامنځته کړې ده. د نیول کېدو ګواښ دوی دې ته اړ کړي چې خپلې دندې پرېښي او په خپلو کورونو کې بند پاتې کېږي. بچیان دې کودایي کار کوي، هغه مزدوري پرې ودرېږي چې شی وخوري، څوک یې ماته راکړي یا یې بل ته څوک ورکړي. دا ټول مزدور کاره خلک دي، په دې کې یو سرمایه داره نشته. چا به یو ټکټر یې زوړ، چا به یې ورخشه یې زړه، نور ټول د بیلچه کار کوي، د کلنګ کار کوي. حکومتي چارواکي په دې کمپ کې نږدې 300 رجسټرډ افغان کورنۍ ژوند کوي. زیاتوي دغه کورنۍ د روس د جګړې پر مهال دغلته میشته شوي دي. کډوال وایي په دې کمپ کې زیږېدلي لوی شوي او د نوملیکنې معتبر کارډونه هم لري. د دوی وینا د کله د غیر رجسټرډ افغانانو ایستل پیل شوي، دوی هم د سختو ستونزو په ترڅ کې د ژوند کولو هڅې کوي. موږ سره د دا مهرباني حکومت وکړي، لا دې پر ټیم موږ ته راکړي، کارټونه دې راته جوړ کړي، د تکلیف دې موږ خلاص کړي، له چاپو دې خلاص کړي، له نیولو دې خلاص کړي. څوک مزدوري ته ځي هغه په لار کې پولیس ورته ولاړي، تا کار تر ټیم تېر شوی ده، حقیقت ته کار تر ټیم تېر ده، یوه میاشتې کېږي تېر شوی ده. کډوال وایي دوی ته ورکړل شوي د مهاجرت کارډونو وخت د جون په میاشته کې پای ته رسېدلی، خو د افغان مهاجرینو کمیشنر وایي تر دسمبر پورې دا کارډونه اعتبار لري. هغه ویل پولیسو ته واضح هدایات دي چې د رجسټر شوي افغانانو پر ضد به هیڅ ډول اقدام نه کوي. نوموړي وویل په دې پړاو کې فقط هغه افغانان ویستل کېږي کوم چې پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. पुलिस को बाकी एजेंसीज को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पुलिस او نورو ادارو ته واضح هدایت کړي چې که څه هم د رجسټرډ کډوالو د کارډونو وخت ختم شوی دا دې نه نیسي. دوی ته تر دسمبر پورې وخت ورکړل شوی چې بیا حکومت په دې اړه څه پرېکړه وکړي، هغه به عملي کوي. یوازې بې اسنادو کډوال نیسي، د کډوالو دپاره جوړو مرکزونو ته لیږي او بیا د هغه ځای نه افغانستان ته استول کیږي. ځکه پولیس او نورې ادارې د دوی کارډونه ګوري او چې څوک اسناد نه لري د هغوی په ضد کاروایی کیږي. पास कोई पाकिस्तानी शनाख्त तो वो غیر قانوني تصور होंगे. پاکستان څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته په زور د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده او په زرګونو کورنۍ په تېرو څو ورځو کې افغانستان ته ستنې شوې دي. شیر عمر خان وایي په دې کډوالۍ کې نور زغم نشي کولی چې دا ورځنۍ چاپې او نیونې برداشت کړي او که حکومت نه غواړي باید د ټولو رجسټرو کډوالو ایستلو پرېکړه په یو ځای وکړي. کارټونه نه مني، ویل دا تر وخت تېر دي، زه خو په کور کې نشم جوړولی، دا به حکومت را جوړوي که زه په کور کې جوړ کړم. مزدوري ته خلک نشي تللی، چېرته یو خپلوان یا په واڼه یا په سرګوده یا چېرته مړو ژوندي ته غم شادي ته نشو تللی، بس وال ټکټ نه راکوي. موږ څرنګه وکړو؟ کوم کسور موږ کړی دی؟ پاکستان د نومبر د لومړۍ نیټې څخه د افغانانو په زور ایستلو پرېکړه کړې. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوالې ادارې، د بشري حقوقو د څار ادارو، ځینې بهرني هیوادونو او پاکستان کې دننه ځینې سیاسي ګوندونو هم د پاکستان څخه د افغانانو د ویستلو په اړه د خپلې فیصلې واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. خو پاکستان وایي دا فیصله یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې په غیر قانوني توګه میشت ټولو بهرنیانو لپاره یې کړې ده. عدنان بیټنی، ډیفا، ډیره اسماعیل خان.